پوخاني ولسمشر حامد کرزي د دوحې غونډې لپاره له طالبانو مهمه غوښتنه وکړه. دا چې څه یې ویلي نور راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مشئ. د افغانستان پوخاني ولسمشر حامد کرزي د دوحې راتلونکې غونډه کې له اړوندو کورنیو او نړیوالو چارواکو په ځانګړې توګه د افغانستان د پوهنې د وضعیت د ښه والي او د شته ستونزو د هوارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل شوې د فبرورۍ په 18 او 19 د افغانستان په اړه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې جوړه شي. د سې شنبې په ورځ د فبرورۍ 4 کرزي په ایکس ټولنیزه شبکه یا پوخاني ټویټر لیکلي چې نوموړی د پوهنتونونو او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان پوخاني ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یو حیاتي مسله وبلله. د ملتیا مو مننه کوم. ښه وخت ولرئ.